السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د فیسبوک یو داسې ښایسته او لازمي سیټینګ در وښیم که چیرې تاسو په فیسبوک کې هر څوک انفرینډ کړي وي او هغه خلک تاسو ته نه وي معلوم چې موږ کوم خلک انفرینډ کړي دي، کوم خلک موږ له خپلو دوستي څخه ایستلي دي، نو هغه تاسو څنګه معلومولی سي. نو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته دغه طریقه در ښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو یې خامخا سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو د دې لپاره باید تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستان تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، اوس که تاسو ته نه وي معلوم چې موږ په فیسبوک کې څوک انفرینډ کړي دي، یعنې کوم خلک چې له موږ سره ملګري وو اوس هغه بیرته موږ له دوستي څخه ایستلي دي، یعنې موږ انفرینډ کړي دي، نو هغه څوک دي تاسو ته نه دي معلوم، نو تاسو به یې څنګه معلوموئ. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه در ښیم. د دې لپاره باید تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ، دغه رقم به تاسو په کنټینیو ویت فیسبوک باندې کلیک وکړئ. کله چې وګورئ دوستانو تاسو په کنټینیو ویت فیسبوک باندې کلیک وکړئ، دلته به تاسو د خپلې آی ډي نمبر یا جیمیل ورکړئ او دلته به تاسو پاسورډ ورکړئ. کله چې دغه تاسو دواړه ورکړئ، بیا به تاسو په لوګین باندې کلیک وکړئ. نو ګوره دوستانو زه هغه دواړه ورکوم. نو کله چې وګورئ دوستانو تاسو په لوګین باندې کلیک وکړئ، ستاسو آی ډي به تاسو ته خلاصه سي. کله چې وګورئ دوستانو ستاسو آی ډي تاسو ته خلاصه سوه، دغه رقم ویلکم ټو انفرینډ فایندر، یعنې تاسو چې کوم دوستان انفرینډ کړي دي هغه دوستان به اوس دلته دی تاسو ته در وښیي. نو ګوره دوستانو زه راځم یو څو خلک انفرینډ کوم، یعنې ما په خپل فیسبوک آی ډي کې یو څوک هم نه دي انفرینډ کړي، اوس زه غواړم چې یو څو انفرینډ کړم. ګوره دوستانو اوس ما په خپل فیسبوک آی ډي کې تقریبا 3 نفره انفرینډ کړو. دغه رقم دغه تاسو ریفریشه کوئ. کله چې وګورئ دوستانو دغه تاسو ریفریشه کوئ، اوس که تاسو هر څوک انفرینډ کړي ولو هغه ټوټل لیست به دلته دی تاسو ته راواړوي. نو ګوره دوستانو هغه لیست یې دلته دی تاسو ته راواړوي چې دغه خلک تاسو انفرینډ کړي دي، دغه تاسو له فیسبوک څخه یعنې له خپلې آی ډي څخه بیرته ایستلي دي. نو په دغه طریقه سره تاسو کولی شئ چې د فیسبوک انفرینډ ملګري پیدا کړئ چې موږ څوک انفرینډ کړي دي. ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړي. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. میلاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.